تازه او مهم خبر ایران وایي له افغانستان څخه مسکل 350 میلیونه متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ایران وایي سږکال یې له افغانستان څخه 300 میلیونه متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسین کاظمي قومي پرون ایراني رسنیو ته وویل چې د افغان لوري د ژمنو له مخې هیله مند دی چې د کال تر پایه به ایران خپله برخه ټولې اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وروستي کال د اوبو تړون شوی و چې له مخې کابل ژمنه کړې ده چې هر کال به ایران ته 820 میلیونه متره مکعب اوبه ورکوي. خو په دې تړون کې دا هم ویل شوي دي چې د وچکالۍ په کلونو کې افغان لوري دا ژمنه نشي پوره کولی. کاظمي قومي ویلي دي چې پر سږکال د کمال خان بند د دروازو ترمیم او سیستان ته د اوبو د پرېښودلو په پایله کې ایران ته سږکال تر اوسه 300 میلیونه متره مکعب اوبه رسیدلي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمشي ویډیو. تر بیاخي چارې ښه وخت.